سلامونه هوني کې هیله مند یم چې جوړ او پروغ یاست. دغه ورځ کې تاسو به معلومات ولرئ په لندن کې یو ګروپ ونیول سو چې دا د موبایلونو غلاوې کولې. په دغه کې دوه دانې نااهله افغانان هم وای چې دا په اصل کې پخواني لنډغرو د ګروپونو وای چې د کابل کې هم دوی دغه موبایلو کاروبار او د موبایلو د غلاوې کاروبارونه کوله او په نړیواله سطح باندې چې هر ځای تللي هم دغه عادت او د کارونه هم ادامه ورکړي دي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د لندن په غلاوې کې کوم کسان و او هایا د شینواري او مومن په نامه باندې چې دوه کسان د مسعود تروریستي کورنۍ خپل د تبلیغاتي ټیم له ادرسه معرفي کړي وو. دوی په رښتیا هم همدغه دوه کسان وکه نه وه. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. مخکې له دې چې زه په دغه تصویرونو او په دې خبر باندې تاسو ته معلومات درکوم، زه دا خبره وکړم چې دا لندن کې د موبایلونو غلاوې څه رقم وه. په تیر کال کې حدودا 40,000 موبایلونه په لندن کې غلا سوي وه چې دا د انګلستان دپاره لوی سرخوشی و که هر یو خپل موبایل یې په لاس کې نیولی وای دلته غلا کېدلو او هغه بیا چې غلا سوی وای دا یو لوی بانډ و همدغه بانډ بیا مستقیم په یو موقعیت کې د موبایلونو سره ټولول او دا یې بیا استوله چین ته چې هستول بیا دا چین بیا په دویم لاس باندې په نورو هیوادونو باندې خرڅوله او دا یو لوی تجارت جوړ سوی چینایان دپاره د بعضې لنډغرو او بیکاره خلکو دپاره. خبره دا وه چې دا اوس نه دی، دا په حدودا د څو کلونو څخه انګلستان کې همدغه روان دی، په فرانسې کې همدغه غلاوې روان دي. نو دغه دوه هیوادونو کې غلاوې ډېر روان دي. حتی د سیاحت او د توریزم صنعت چې دی په لندن کې، په انګلستان کې او په فرانسې کې کم سوی په دا خاطر باندې چې غلاوې ډېرې دي. هلته غلاوې کېږي، هلته تلیفون ورکېږي، هلته موبایلونه غصب کېږي او هلته په رڼا ورځ باندې خلک نیول کېږي او حتی په چاړو او په تفنګچو باندې هم ډارول کېږي او هر څه ځینې اخیستل کېږي. په دغه ورځ کې یو کس چې خپل موبایل باندې خپل د موبایل په پوښ کې جی پی ایس لګولی وي، هغه هم چې کله دا غلا سوی وي خو دوی هغه موبایل یې بند کړی وي. خو د موبایل د بندېدو سره مګر کوم جی پی ایس چې ده خپل د موبایل په کاور کې ایښی وي هغه بند سوی نه وي. پولیس ته دوی خبر ورکړی وي چې زما موبایل په فلاني ځای کې دی، همدغه غلو وړی دی او دغه موقعیت کې دی. چې کله پولیس هلته تللی دي، هلته کتلی دي چې دا خو په یو باسته ګودام دی او دلته د موبایلونو دا ګودام ډک دی او هلته دا کسان یې په دا ګودام کې نیولي دي. د دې ګودام کې چې دا نیولي دي حدودا د دې خلکو سره 18 کسان نیولي دي. په 18 کسانو کې دوه کسان چې اوس زموږ د افغانستان د لنډغرو څخه وه. اوس په دغه کسان چې دا نیول سوي دي د لنډغرو څخه بیا د مسعود تروریستي ډلې یو تبلیغاتي ټیم په دې ورځ کې فعالیت شروع کړی دی او د دغه دوه کسانو عکسونه یې اخیستي دي، په ټولنیزو پاڼو کې اچولي دي چې یو یې یاد کړی دی چې دا کس دی دا یې یاد کړی دی یو شینواری او بل یې د مومن تخلص په نامه باندې معرفي کړي دي. په اصل کې دا خبر چې دی وګوره دا په تیر کال کې دا نشر سوی دی او دا کوم خبریال هم چې د بروک ډیوایس دی چې دی دا خبر نشر کړی دی او دا دوه کسان چې دی په 2024 کې دا خبر دی او د مسعود تروریستي ډلې یو تبلیغاتي ټیم چې اوس یې فقط پلان همدغه دی چې د قومونو په منځ کې نفاق بدبختي اچول دی او دوی ټوله ورځ په ټولنیزو پاڼو کې ناست دي چې قومونو ته ښکنځل وکړه، د قومونو په منځ کې اختلاف واچوه، دا هر څه بدبختیان یوازې او یوازې د دغه تروریستي کورنۍ د ادرسه کېږي. نو دوی دغه خبره نشر کړې وه او په دغه ورځ کې ویلي وه چې مومند او شینواری او بیا خو د دوی تبلیغاتي ټیم بیخي په ټیک ټاک کې لایفونه نیولي وه، دوی مجلسونه کړي وه چې دغه دوه کسان وه او دغه ویډیوګانې هم لاس په لاس وه تر ډېره. خو په اصل کې د موبایل غله چې دي دا په افغانستان کې ټول ته معلوم دي چې دا یوازې د نظار شورا لنډغر دی او همدغه غله چې د دوی هغه رهبر همدغه کسب و کار یې د دوی هغه نور لنډغرانو مشران چې دغه کسب و کار یې دی اوس نن په لندن کې هم دي، همدغه لنډغر دي، په افغانستان کې هم هغه لنډغر دي، که په امریکا کې هغه بله ورځ کې په توره شپه چې دوی راګیر کړي وه هغه لنډغر دي. دوی په اصل کې دا وګوره په اصل کې کیسه څه ده؟ په اصل کې کیسه دا ده چې په سیمه کې دغه تروریستي کورنۍ غواړي د تاجک قوم دومره بې عزته کړي چې
د افغانستان د سیاسي ثبات څخه هم دوی وباسي، د افغانستان په سیاسي تعاملاتو تجارتي تعاملات څخه هم وباسي. یوازینی کار هم دغه تروریستي کورنۍ د مسعود شیطان کورنۍ کوي، ځکه چې د همدغه نفاق اچولو سره اوس زموږ ډېر تجارت چې وي پخوا به زموږ تاجک شریف قوم کوله چې ګوره موږ یو شریف او باعزته قوم دی، په دې قوم کې موږ داسې لرو چې نعمان بن ثابت لرو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې د وسط دنیا اسلامي نړۍ دپاره حنفي مذهب سنت طریقې وشول په ټول نړۍ کې، او اوس حدودا میلیونونه کسان د دوی لاره وړي. په دغه قوم کې که موږ راسو ډېر قوي شاعران دي، ډېر قوي لیکوالان و. نو له بده مرغه خبره همدغه ده چې دلته یو تروریستي کورنۍ راغلې ده، دغه قوم په مکمله ډول باندې غواړي چې نړۍ ته یو لنډغر قوم معرفي کړي، یو شیطان او یو داسې قوم معرفي کړي. په اصل کې ګوره زه دلته زما نږدې ملګری یو پنجشیری دی چې ډېر انسان، ډېر یو شریف انسان دی، او هغه خپله هم په دې پوهېږي چې د مسعود تروریستي کورنۍ د پنجشیریانو نوم یې بد کړی دی، او په پنجشیریان د تاجک قوم نوم یې بد کړی دی. خو همدغه زما په ماستري دورې کې چې ما کله ماستري لوستله، هلته د وحید په نامه باندې یو کس و زموږ د ماستري صنفه وی، هغه د صنف اول نمره هم وی، ډېر لایقه، ډېر بااستعداده او ډېر یو انسان و. مګر هیڅ وخت هم دوی د 18 دسمبر کې چې کېدله هغه کس و چې هیڅ داسې نه درلودل، نه د دې تروریست کمیسي په ځان باندې هغه غوښتلی، نه کوم پکول درلودل، نه کوم پټواک درلودل، هیڅ شی. ډېر ارامه، ډېر بانضاقته انسان و. او چې کوم پنجشیری چې دلته زما سره اوس ملګری دی، دا هم ډېر بانضاقته انسان دی، هیڅ وخت د قومونو په منځ کې خبرې کړې نه دي، او دی خپله هم په دغه حالت باندې ځورېږي چې د تاجک هغه کوم پرستیش چې په نړیواله سطح باندې وي، د آسیا کې چې د دې پرستیش د همدغه تروریستي کورنۍ د هدرسه اوس ورځ تر بلې خرابېږي، او د همدغه تروریستي ډلې د نفاق اچولو هدرسه اوس هغه د افغانستان د حکومت څخه هم دغه قوم منځوي کېږي، د افغانستان په تجارت کې هم دغه قوم منځوي کېږي، او د افغانستان په روانو چارو کې که هغه سپورت دی، که هغه مثلا ترانسپورتي فعالیتونه دي، که هغه تجارتي فعالیتونه دي، که هغه سیاسي فعالیتونه دي، په هر ډګر کې چې وویني د همدغه تروریستي کورنۍ د هدرسه دا قوم باندې سایه اچول کېږي، او دا قوم د هر لارې څخه جدا کېږي. خبره همدغه ده چې ما تاسو ته پخوا ویلي دي چې راتلونکي جګړې چې د مرکزي اسیا هېوادو دپاره، چې بالخصوص د تاجکستان دپاره همدغه تروریستي کورنۍ د غربي هېوادونو په فرمایش باندې غواړي چې زموږ تاجک قوم او زموږ باعزته شریف قوم غواړي چې همدغسې بېسواده او همدغسې بیچاره اموخته کړي، تر څو سبا ورځ کې جګړه که په مرکزي اسیا باندې شروع کېږي، دوی د دغه بیچاره مخلوق څخه غلطه ګټه واخلي او د دوی په ضد باندې استعمال کړي. نو په نو دا خبره برته سره راټولوم، او دغه یو شیطاني ډله ده، دا یو تروریست ډله ده چې دوی غواړي د قومونو په منځ کې نفاق واچوي. ګوره په فیسبوک کې همدغه تروریست ډله د پښتنو په نامه باندې اکاونټونه جوړ کړي دي تاجک ته ښکنځل کړي. یعنې یو داسې کس راته وویلو دغه یو اکاونټ دی د پښتون په نامه باندې، او خپله هم یو پنجشیری ورته ناست دی، د مسعود د کورنۍ د هدرسه ناست دی، او تاجک ته ښکنځل پکښې کوي. یعنې دومره یو ناروا کورنۍ دی چې دی د خپل قوم پر ضد باندې یو جعلي آی ډي د بل قوم جوړه کړي، او دغه قوم ته ښکنځل وکړي، یا د هزاره په نامه باندې آی ډي جوړ کړي، د تاجک ته ښکنځل وکړي. دوی فقط پلان همدغه ده چې تاجک قوم په افغانستان کې منځوي کړي، او د ټول چارج څخه دی وباسي، تر څو تاجک بیچاره فقر او بدبختي ته راسي. سبا ورځ کې په مرکزي اسیا هېوادو باندې جنګونه شروع کېږي، همدغه تروریست کورنۍ به دغه بدبختو څخه غلطه ګټه پورته کړي. دا به د نن ورځې ویډیو هیله مند یو چې څه ترلاسه کړی اوسي. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.